سکتی ہے. ان کے اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے یہ سارے جو چچا زاد بھائی بیٹھے ہیں میرے نام یہی کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آئے گا. اگر ان کی کنٹریبیوشن سے اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو, تو اس سے کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی. سیکنڈلی آج کل کے دور میں پڑھائی علم بہت ضروری ہے جو کہ سب سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے, اور ہر کوئی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کرا سکے. اگر ہم اپنے 100 روپے سے اگر ایک بچی کو تعلیم کرا دیں اور وہ تعلیم حاصل کر کے کچھ بن جائے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی. ہمارے مابر مستقبل کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ تاستپدرج آل دلزاک ارگنائزیشن تورغر سکم درے کالوشو جدا پا کراچی او فضلہ تورغر باندې کار کئی. الحمدللہ ددے کامیابی استاسو دمخدا پدې کې زمنګ سره ډیر معزز مشران, ډیر نامور مشران, سپینګری تورګری نوجوانان هغه ټول زمنګ سره خپل بھرپور کردار ادا کړي. نن دا میټینګ په ماورا کالونی د شکور بای په کور باندې را جوړ شوی دی. د دې میټینګ ایجنډا دا ده چې زمنګ کم رونه په دې ارګنایزیشن تنظیم کې زمنګ سره دي هغه زمنګ سره په دې کې شامل شي او دلزاق قبیله چې په هر ځای باندې دا د ټول پاکستان چې کوم ځای کې دلزاق قبیله ده د هغه دغه یو مضمون دی, یو شان دی چې دلزاق څومره تسنه شوي دي چې هغه په یو پلیټ فارم او یو موټی شي, یو رولوري شي. بیا هغه دلزاق چې کوم د احمد خان په ټایم کې و, کوم د توربیل دلزاق په ټایم کې و, هغه دلزاق بیا د یو پلیټ فارم په منځ باندې راغونډ شي او یو رورولي, یو موټی, یو بل یو نسب, یو وینه وګڼلی شي. زه د آل دلزاق ارګنایزیشن ترجمان ډیر محترم مشر ښاغلی جمشید خان مابریوال صاحب ته خواست کوم چې هغه سټیج ته راشي او خپل وضاحت وکړي. جمشید خان مابریوال. بسم الله الرحمن الرحیم. مشران ناست دي خو دا ځینې خبرې داسې چې زموږ دپاره کول ضروري شي. زموږ دا تنظیم جوړ شوی دی تقریبا 2.5-3 کاله وشوي ده, نو په دې کې هر یو سړی د ډېرو خبرو نه خبر هم دی, خو ځینې غریبان پکې داسې چې هغه ناخبره دي. دې کې چې کوم دا نوجوانان هلکان دي چې کوم داسې غټ موبایل استعمالوي هغه د معاملاتو نه خبر دي, خو چې کوم داسې زموږ مشران دي د غټ موبایل استعمال په چل باندې نه پوهېږي نو هغه غریبانان د دې خبرې نه ناخبره دي. نو نن پکې زیاتو کسانو ته موږ هغوی ته پکې هم وینا کوو خو لکه داسې مصروفیات دي, کارونه ډېر دي, چوټۍ یوه ورځ دي, خلک پکې زیات مصروفه وي. نو زموږ د دې نننۍ جمع کېدو مقصد دا دی چې په دې کې موږ خپل پیسونه ډکوو, کوم داخله د هغه پکې ډکوو, راځي تکلیفونه موږ خو داسې د شمارې غوندې کسان یو په دې پوره تورغر کې زموږ دا قوم چې کوم دی په دې چې زموږ تعداد الله تعالی چې کوم دی کم پیدا کړی دی چې کوم دی. نور قومونه دي هغه ډېر هم دي, په ډېر تعداد سره دي چې کوم دی, د هغو فنډونه هم ډېر جمع کېږي, نو مسلې مسایل ټول ډېر راځي. نو زموږ کم هم یو خو مسلې مسایل داسې دي چې دا خو د زندګۍ سره تل دي چې کوم دی. دا شی موږ د دې لپاره جوړ کړو په دې کې اوس هم زموږ داسې رونه دي چې موږ د رورۍ نه خو هغه نه شو ورکړی, زموږ په دې سر ځای دی, خو که سبا څه خبرې شي هغه وایي یار تا زما سره تا تنظیم جوړ کړی دی, زما سره دې په دې کې څه مرسته وکړله چې کوم دی. نو مرسته خو انشاءالله زموږ څه وس دس کېږي موږ ورسره کوو, خو چې کوم سړی په دې کې زموږ سره فیس نه ډکوي, داخله نه کوي, نو هغه سبا ته تکلیف راشي او زموږ نه دا د تنظیم نه دا کمیټۍ نه دا ګیله کوي چې وایي تا زما سره څه مرسته ونه کړله, نو هغه هم نه سوچ کول پکار دی. نور انشاءالله هر یو ضرور موږ خپل ګڼو, هغه په تورغر کې دی, تورغر نه بهر دی چې کوم دی. زموږ چې څومره وس دس کېږي انشاءالله تعالی هر قسم له منډه تړل انشاءالله زموږ د هغه سره یې چې کوم دی, او چې موږ په دې خپلو پیسونو باندې کوشش وکړو خپله داخله ته وکړو انشاءالله تعالی زموږ د تنظیم به انشاءالله مخ په وړاندې روان وي.